السلام علیکم ټول ورونو او خويندو ته هرکلی وایم په امیزان اف بی آی کورس کې. په دې کورس کې به منګه زده کوو چې امیزان سیلینګ ماډل څنګه دی او امیزان باندې به موږ پروډکټ څنګه سیل کوو او په دې کورس کې به موږ ډراپ شیپینګ باره هم زده کړه کوو. په دې کورس کې موږ هول سیل میتھډ هم زده کوو. په دې کورس کې به موږ ایر بی ان بی هم زده کوو. کورس شروع کولو نه مخکې د دې کورس زه تاسو ته رولز خیم د لاګینز. تاسو چې په دې کورس کې انرولمنټ وکړو د هر سړي خپل لاګین دی. دا د چا سره مشیر کوئ. دا مه کوه چې ورور له دې ایمیل ورکو پاسورډ دې ورکو هلکه ته لاګین شه. نه، سیسټم ډېر سمارټ دی. تا چې د کوم فون لیپټاپ نه لاګین وکړو موږ ته دلته انفارمیشن راځي چې څومره کسان آی پی ایډرس نه لاګین کوي. زه یې تاسو ته ښیم. که چېرې سیسټم ته پته ولګېده چې ډیفرنٹ آی پی یو شو ډیفرنٹ دغه شو ستاسو انرولمنټ به ختم شي. دا به بیا نه وی چې یاره وروره زه خو پښتون یم دا یم غلطي. نه، خپل انرولمنټ د دې وجوهات ولې زموږ دا کوو دا ستاسو پرایویسي ده. په دې کورس کې به خویندې انرولمنټ کوي. په دې کورس کې سټوډنټس کمیونټي ده چې سټوډنټس کمیونټي کې به تاسو د یو بل سره څه مسله راځي هغه به شیر کوئ، د یو بل سره به خبرې کوئ. او بل په دې کورس کې موږ لایو ویبنار کوو. لایو ویبنار به څنګه په میاشت کې په هفته کې به یو پیرزه موږ ټول به رایوځای کیږو د خپل سیسټم نه چاته څه مسلې ډسکشن به کوو. نو نه غواړم چې داسې یو بهرانی څوک راشي او انټرپشن وکړي. بل دا ستاسو به خپل سرټیفیکیټ ایشو کېږي، ستاسو خپل کمیونیکیشن دی. نو خپل انرولمنټ د ځان سره په خپله سیف ساتئ. بل په دې کورس کې به موږ نور په مستقبل کې ټیکنالوژي چینج کیږي، کوم چینجز راځي تاسو ته به اپډیټس پته لګي. نو خپل انرولمنټ چې دی هغه د ځان سره سیف ساتئ، چاته یې مه ورکوئ. خپل کمیونټي صفا ساتئ. کوشش به چې یو بل ته کنزل ویل په کمیونټي کې ونه کوئ. منم چې تاسو انرولمنټ کړی ما ته درانه پښتانه به لګئ چې دومره ژوند خپل چینج کوئ، خپل دغه کوئ. نو هر څه یو بل سره به هیلپ کوئ د تمیز په دایره کې. او کوشش هم دا دی چې هر پښتون خپل کار شروع کړي او مخې ته لاړ شي، د پردۍ مزدورۍ نه بچ شي. نو دا په ذهن کې وساتئ چې دا مشکلات را نشي. موږ به کورس مخې ته بوځو. کورس په سټپ بای سټپ هر پروسس هر پروسیجر به موږ شیر کوو چې یاره اکاونټ به څنګه جوړو، ساین اپ به څنګه کوو، سامان به څنګه الو، ایمیل مشکلات څه ټیکنیکل دغې هر څه به موږ په دې کورس کې کور کوو. نو دا زما اولنی د لاګین باره کې و چې خپل لاګین محفوظ ساتئ. دا ستاسو پرایویسي ده. دا ستاسو د فیوچر لپاره، دا ستاسو یونیورسټي په پښتو کې چې ته پوهنتون وایي، دا ستاسو لپاره یو سکول دی چې تاسو په دې کې به ټول د یو بل سره رایوځئ. په دې کې به موږ هر هغه څه زده کوو چې کوم په ژوند کې تاسو ته مخې ته فایده درکوي. نو خپل نیکسٹ لیسن ته موږ ځو. په هغې کې به موږ خبره کوو چې د امیزان سیلینګ ماډل څه دي، آیا موږ د کم ملک نه امیزان کولی شو، پاسبلیټي څه ده، موږ ته به فایدې څه ځو بل لیسن ته. تھینک یو، شکریه او مننه.